د PFG تکنیک چینل ته بیا ښه راغلاست. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو هغه دوستان چې ما نه پوښتنې کړې وي چې څنګه کولی شو موږ د فیسبوک د موږ د دوستانو لیست بند کړو یا کولاو کړو، نو نن غواړو په دې باندې ویډیو جوړه کړو. که تاسو غواړئ په دې باندې پوه شئ څنګه دوستان کولی شي بند کړي او څنګه کولی شي خپل دوستان ته وښایي یا پبلیک هر څوک یې وګوري، نو تاسو کولی شئ ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو په دې ولاړ به شو فیسبوک ته چې لاړئ را به شئ دلته سیټینګ هغه ته کته به راشئ دغه سیټینګ هغه ته او بیا به سیټینګ باندې راشئ، را به شئ کته پرایوسي سیټینګ ته. پرایوسي سیټینګ ته چې راغئ کته به راشئ، دیجې ته دوستانو دا یو هم ډېر مهم ده چې ستاسو دوستان ستاسو څوک ریکویسټ رالیږي، مثلا کوم دوستان ستاسو ته بلنه رالیږي، نو تاسو غواړئ چې هر څوک ستاسو ته بلنه وکولی شي راولېږي، ستاسو دوستان کولی شي راولېږي. مثلا تاسو سره کوم دوستان یې د هغو دوستان تاسو ته کولی شي ریکویسټ راولېږي، بیا دا ووایئ، او که چېرته غواړئ چې هر یو څوک یې راغواړي بیا دا ووایئ. دا هم ډېر مهم ده زما له طرفه هغه درته. او تاسو کوم پوښتنه کړې وي چې څنګه موږ دوستان بند کړو یا کولاو کړو، نو تاسو به راشئ دا فرینډ ریکویسټ او کان سی یور فرینډ لیست دې باندې مې کلیک وکړئ. مثلا دا اولنی چې دی دا اولنی باندې که تاسو کلیک وکړئ ستاسو ټول خلک کولی شي ستاسو دوستان وګوري، کوم دوستان ستاسو سره دي ټول خلک کولی شي وګوري. که چېرته دا دویم کلیک کوئ صرف ستاسو دوستان کولی شي وګوري، کوم دوستان تاسو سره یې دي هغه دوستان کولی شي ستاسو دوستان وګوري، صرف تاسو سره دوستان کوم یې دي. او که چېرته دا دریم ووایي د دې معنا دا شوه که چېرته تاسو غواړئ ستاسو دوستان وویني خو بعضې دوستان مو نه ویني، نو تاسو به څه چالو کړئ هغه به ټیک مارک کړئ، دا رقم مثلا دا رقم ټیک مارک کړئ. دا دوستان بیا که تاسو خلاصه مي پیرینډ خلاصه مي هغه نه شي کتلی. دا دریم صحیح شو. ښه دا څلورم چې ده هغه کسان چې وغواړي ستاسو لیست وګوري، مثلا پوهېږي چې ما مثلا هغه کسان ما لیست نه ګوري هغه به هلته ټیک مارک کړي، او چې کوم وغواړي چې دغه دوستان باید زما لیست وګوري فامیلي یا دوستان یا ورونه هر څوک چې هغه کسان به دا رقم ځان سره ټیک مارک کړي، نو هغه کسان بیا کولی شي ستاسو فرینډ وګوري مګر هم نور څوک یې نه شي کتلی که دا یو ټیک مارک کړي. او که چېرته د آخري کوي آنلاین می کړي نو آنلاین می که کوي هېڅ څوک هم بیا ستاسو هغه نه شي کتلی پلن. آنلاین می که کوي ستاسو هغه دوستان چې دي فقط تاسو یې ګورئ نور یې هېڅ څوک نه شي کتلی. نو بس همدومره دوستانو که چېرته بله پوښتنه لرئ نو کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم، او که چېرته زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.